نو داسې خوشحالي خو نه ده یو ځای یې الوځو وزر مو کړه وزر داسې خوشحالۍ دا چې بجلي من کله لیدلې وه بیټري وړې وړې به وې او دا شیشه من کله لیدلې وه آفرین آفرین خدای د درجې بلندې کړه چې هر چا دا منډه کړي د ایمان د زړه جلوه لا اله الا الله د ایمان د زړه جلوه لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا د خواص یو خاص ذکر دا د خواص یو خاص ذکر لزړګي وړي سپینه هنداره تور دا غنا لا اله الا الله د ایمان د زړه جلوه لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله دا چتر ټول جهان غلا لا اله الا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم زما ډېرو عزتمندو دغه چې کوم جومات دی زموږ استاذ جامع مسجد دی چې په دې کې د شیشې او دارنګې بټرۍ ضرورت و او نور هم ډېر ضرورت دي خو الله تعالی د دغه خیره بنسټ په عمر کې برکت او خیر واچوي چې دوی سره هر چا دا کومک کړی د دې جومات په باره کې الله تعالی د هغې شرعي حاجتونه پوره کاندي او که بیماران یې الله د شفای کامله ورته ورکړه او که هر مشکل د دوی چې دغه خیر کار یې موږ سره کړی د دې جومات په باره کې او یو صدقه یې کړې ده صدقه جاریه الله تعالی د هغې په عمر کې برکت واچوي او الله تعالی د هغوی شرعي حاجتونه ټول پوره کاندي الله تعالی د هغوی ته بخشش او بخښنه راته وکاندي چنار ماما ته خو د جومات موازین ډېر خدمت یې کړی تېر ځل چې موږ راغلي وو تا سره په ویډیو کې خبرې کړې ته ویل چې جومات بیټري نشته شیشه نشته اوس خو الحمدلله هغه بیټري مې هم دلته راوړی دی او با احساسه مسلمان ورور په مرسته او هم شیشه همداسې ورسره انشاءالله د دې ذخیرې مې یو چا واده کړې ده اوس خو خوشحاله او هغه با احساسه ورور ته خو بدواګانې یاره نو داسې خوشحالي خو نه ده یو ځای یې الوځو وزر مو کړه وزر داسې خوشحالۍ دا چې بجلي من کله لیدلې وه بیټري وړې وړې به وې او دا شیشه من کله لیدلې وه آفرین آفرین خدای د درجې بلندې کړه چې هر چا دا منډه کړي او تاسې د خدای په دې قدمو کې برکت واچوي چې دومره زموږ عریضه یو ځای ته ورسوله او هغوی یې خلاص وکړو آفرین کور مه باد بچی هم لوی ټوله دنیا در باندې خوشحاله ده دا منطقه به ټوله دواړه تکاندي انشاءالله او کوم ورور چې دغه صدقه وکړه هغه ته بس خاص دعاګانې ته به ډېرې دعاګانې وکړو خاص هغه ته د خدای لاده اجر ورکړه او د منډو والاو ته د خدای لاده اجر ورکړه او دا د خدای لوی خزانې دي خزانو کې هېڅ کمی هم نشته او دو طرف خدای اجر او تاسو طرف خدای درکړه دوستانو نبی علیه السلام فرمایلی چې د مسجد کې د الله په کور کې یو د مرغۍ ځالې اندازه څوک کار وکړي په هغې کې کومک وکړي انشاءالله الله به په آخرت کې جنت ورکوي او دغې با احساس او مسلمان ورور چې یعنې زیاته صدقه کړې یو بیټري واخیستی یو د جومات ته سولر شیشه د دې ضرورت و ما سره تېر ځل ویډیو کې دې کاکا ویلو چې دا جومات موازین دی وویل چې اذان همداسې کوم څوک یې نه اوري چې روزه پرې ماته کړي او دې جومات کې به ترجمه کېده تېر ځل ما سره دغه مولوي صاحب نه اوس دام ناست دی انشاءالله له دې ترجمې غږ به یعنې لرې ځایانو کې خلک واوري لکه د نورو جوماتونو غږ چې زه اورم او دغه ترجمه چې تر کوم ځای پورې غږ دي انشاءالله کوم ورور چې دغه صدقه کړي الله به اجرونه ورکوي دنیا او په آخرت او د الله نه ورته اجرونه غواړو دوستانو راځئ زموږ په دې ملک هېواد کې ډېرې مجبوریانې دي غریبیانې دي د خلکو یعنې زموږ کونډې خویندې دي زموږ یتیمان بچیان دي هغه بېوسه دي په دې روزه کې تاسو ورسره مرسته وکړئ تاسو ورسره کومک وکړئ انشاءالله ستاسو د کومک بدلې به یو الله جل جلاله به تاسو ته اجرونه درکوي داسې زیات جوماتونه دي دوستانو چې په هغې کې تر اوسه هم زه وینم چې هغې کې بیټریانې نشته هغې کې سولر سیستم نشته او نن ما سره یو بل چا یو موضوع شریکه کړې وه ځواب یې راته کړی و چې یو مدرسه د زنانو په هغې کې د قرآن مجیدونو ضرورت دی
او دلته زمونږ زنانه خویندې چې کوم دي هغه قرآن ترجمه کوي هغه درسونه کوي د دیني ان شاء الله چې هغه لپاره تاسو که هر څوک زما غږ اوري د هغې لپاره څو قرآن مجیدونه ادا کړي تاسو ته به الله یو په 10 اجرونه درکوي دوستانو. او کوم ورځ چې دغه صدقه وکړه دې نه مخکې موږ سره د غریبو کورنیو په باره کې د یتیمو په باره کې په دې روزه کې دې نه مخکې چا کومکې کړې وي د لوی خدای جل جلاله نه ورته اجرونه غواړو او الله دې دنیا او په آخرت کامیاب کړي او الله دې مال حال کې برکت واچي. دوستانو راځئ موږ سره د غریبو کورنیو لاسنیوی وکړئ ان شاء الله چې الله جل جلاله به ستاسو مدد کوي او د ثواب په خاطر زموږ ویډیوګانې درسره شیر کړئ هر چېرته چې وایي خاطه ودان سئ په لوی الله مو سپارم. دا چتر ټول جهان رانا دا لا اله الا الله